Sales course lesson 2 Art of listening. ډیر سیلسمن چې دی کلوزینګ نشي کولی، هغه موضوع نشي بندولی چې مشتری باندې هغه پروډکټ یا سروس خرڅ کړي. د دې یوه وجه دا ده چې ډیر خلک فکر کوي او دا باور لري چې څومره ډیر خبرې کوي هغه انسان ډیر هوښیار وي، او بل چې څومره ډیر خبرې کوي اخونه تاسو کولی شئ یو پروډکټ یا سروس خرڅ کړئ، خو په اصلیت کې داسې نه ده. دا اوس چېرته زه چې وایم ډیر په غوره سره یې واوره او په یاد یې وساته. په سیلز کې سیلسمن خبرې نه کوي، مشتری خبرې کوي. سیلسمن چې دی یوازې ترنه سوالونه کوي، او څومره ډیر سوالونه چې ترنه تاسو کوئ هغونه ډیر انفورمیشن به تاسو د دغې مشتری په باره کې پیدا کوئ. نو کله چې تاسو د مشتری په پروبلم باندې پوه شولئ، نو بیا تاسو کولی شئ د هغې حل هم راوباسئ. نو یو چاله چې د یو چا پروبلم حل راوباسي، نو 99% دی چې هغه تا نه هغه پروډکټ یا هغه سروس واخلي. زیاتره یو سیلسمن دا غلطي کوي چې د پروډکټ په باره کې شروع شي، زما پروډکټ داسې دی او داسې ښه کوالټی لري او داسې چا سره نشته دی او داسې کوي پلانکې دي ستانکې ډینګرې ډېر شیونه ورته وایي، خو هغه نه پوهېږي څوک چې راغلی د هغې پروبلم باندې اول ځان نه پوهېږي چې چی پسې راغلی دی. هغه وایي چې زه چی پسې راغلی یم او ته ماته چی شوې، هېڅ ته ووایي چې زه تېر شه ته پرېږدی چې ترې لاړ شي کار ونه شي. نو په سیلز کې ډېر مهمه دی چې تاسو مشتری ته غوږ کېږدئ او د هغې پروبلم حل راوباسئ چې هغه څه شی غواړي، او د هغې په لحاظ باندې ورته بیا خپل کنسپټ ووایئ او حل مشکل ولا حل کوئ، او داسې به تاسو خپل پروډکټ یا سروس خرڅ کړئ. دا و لیسن 2. لیسن 3 را روان دی. همدرد IQ سره اوسئ. بی انټیلیجنټ ستاسو همدرد. والسلام.